یو تاریخي ځای دی دا. تاریخي ځای ځای دی نه دا غونډۍ شي. جاندوم خان کله آباده کړې وه؟ دا زما د نیکه نه مخکې خبره ده. دلته راشه دلته راشه مې اخي تقریبا د دې پیړو میړو خبرې کوم. لږ هغه کېنه. درته چې د دې سیمې دغه د ولسونو هغه رسم و رواج څنګه دي کله چې په یو کلي کې مړی کېږي خدای ناخواسته هغه سره ستاسې بیا همدردي څنګه بیا زموږ داسې دلته چې مړی وشي ټول زموږ د دې کلي خلک د دې علاقې د پورې غاړه دې غاړه دا ټول هغې ته راځي. بد رواج دا دی چې دا خلک په دې کم عمره ماشومانو باندې چې دی کارونه کوي مکتب ته نه رالیږي او که مکتب ته راولیږي نو هغه هم داسې چې بس کله راځي کله نه راځي کتاب ورسره نه کتابچه ورسره نه بکسه ورسره نه درسي مواد ورته پوره نه اخلي. خبرې ورسره کومه خو ده ومې نه وهي لا داسې داسې راته کوي. نه وایي په والی شوه خیر ده نه خوږېږي. نه دا میلمه پاله خلک د کونړ خلک پښتانه دي میلمه پاله دي میلمه دوسته دي افغانان دي هېڅ کله هم په تا ګزار نه کوي بېغمه اوسېږه. دا خو مېلمه نه ده دا خو نواب ده. زه خو مېلمه نه یم. او ته خولې د خبره ورته ما اچوه که نه ماړه. تقریبا 15,000 روپۍ د یو دواخیر کې هغه زموږ دواخیر ورته وایي دغومره لګي. ښه 20,000 افغانۍ او بیا په شیرین خورۍ کې څومره لګېږي؟ د شیرین خورۍ بیا داسې ده چې سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو راوختلو اخرم دغه شمر غونډۍ ته راوختلو ډېر لوړه ده په لوړه پرته ده او لاندې ساحت نه ډېره ښایسته ښکاري دا جنتي وطن دا جنتي هوا بلکل په رښتیا هم په سیاحت ارځي دلته په راتګ ارځي موږ یې والا چې ډېر ستړي کړي مو یو خو خوند مو ترېنه واخیستو ډېر زیات میاخیل صاحب څنګه و چکر دی؟ بلکل زبردست خو دا چړۍ ډېره سخته وه که نه ستړي کړو والله چې زه خیر او نور ښه دي او کامرامین د کور ودانې چې ځان را رسولی دی درنو ملګرو دغه ساحه وګورئ دغه جنتي وطن وګورئ دا په رښتیا هم په دې دنیا جنت دی افغانستان کې بیا کونړ کې بیا وټپور او بیا شیمر غونډۍ ډېر خوندور ځای دی او ډېر خوندور ځای دی او ډېر ښکلی ځای دی درنو ملګرو مخکې ورځو هلته کوم چمن دی وایي هلته هم ګورو چې ځوانان وایي راټول شوي دي تاسې راځئ چې ځو میاخیل صاحب ته رامنډې کړه راځه څه دې ولیدل په لاره کې؟ بلکل تا ټولې ښایسته خبرې وکړې چې د جنتي وطن جنتي ځای ښایسته ښکلاګانې خو زه به زیاتونه سره ته مخکې شه نړیواله بلکل زه به زیاتونه سره وکړم چې د هر څه سره ښکلي خواږه مینهناکه خلک او بل تر ټولو مهم شی چې زموږ او ستاسې لپاره و هغه په دې وطن کې امن سکون ژوند څومره ښایسته نظام الله تعالی را کړی دی په سراسر وطن کې ته وګرځه هېڅ در سره دا ویره نشته دی چې خدای مه کړل ته به زما دپاره یو ستونزه یا به دا شي یا به هغه شي ته اوس وګوره شپه کېدونکې ده او موږ له دې نه وروسته بیا جلال آباد ته ځو که نه څومره اوږده لاره د وټپور وګوره بیا شیمر غونډۍ که نه شامر دی که هر څه دی بیا به د کلیوال نه سم نوم یې واخلو څومره ښایسته ځای دی ماشاءالله الله تعالی دې له بدو سترګو وساتي ته راځه واه بل هله راشه که نه انځر هله درنو ملګرو انځر مې پیدا کړو هغه رانه واخیست ښه الله نو څومره ښایسته وطن څومره جنتي وطن دی دا نو په رښتیا هم په سیاحت ارځي په چکر ارځي ته نو افغان راشه دا موږ نه مخکې رسېدلی دا څه بلا دی السلام علیکم ته راشه
دا جنتي ستړی شوم ته راشه ستړی نه د ځوانانو سره خبرې کوو سلام علیکم ځوانانو خاص دی سلام علیکم خاص دی جوړې داسې مازدیګری ښایسته جوړ کړی دی تاسې راځئ که نه دې سره ګپ لګوو ځوانه څنګه یې جوړې میاخیل صاحب نواب خانه تاسې راځئ ټول راشئ نوم مبارک دی سبحان الله صدیقی سبحان الله صدیقي او هغه ورور عکیف الله دی عکیف الله او ستا صرف یوسف یوسف الله دی یوسف الله یوسف خان او خو ستا نوم ورور اسحاق اسحاق جوله دې خپله اخیستې که چا درته اخیستې ده نه خپله مې اخیستې ډېره مننه چی ګورې انصاف ته ګورم دا انصاف نه اسحاق اظهار اسحاق واخلې نظر درکوم لکه مکه دا ما ته راکړه دې خواته بې پسته در نه اوس یې راکړه دې خواته دا د اسحاق دوی له باغه ما راوشکاوه دا خو دې درکړو درته ولې دروغ مې د جوب کې واچاوه ښه صحیح ده صحیح ده اسحاق خانه څنګه چل ده غونډۍ باندې موږ راوښودلو زموږ خو یې نور ضرر اشنا کړله تاسو سخته نه وه نه موږ ته خو اسانه نه موږ پېښېږو راخېږو که نه په دغې خاطر موږ ته لار اسانه دا لار اسانه ده او ته څنګه خاندې تا ته لکه دا سخته ده لاره ډیره سخته ده لاره ډیره سخته ښه دلته که ستاسې د کرکټ لپاره زړه وشي مثلا که نه یو لزدوله ځوانان یو ځای شي بیا کرکټ ته چېرته ځئ هغه وټاپور پارک دغه مخامخ لاندې کو تاسو لیدلی هغه هلته هم شته دی چې شی دی وټاپور پارک د ځوانانو پارک وټفور د ځوانانو فرق او بالکل صحیح دی نه د ځوانانو پارک وټپور پارک پارک آفرین اپنجه دوی وایي چې دا زمونږ کلی ده ها چې هلته وړاندې ماما ټاکور پارک ده مټاکور نه وټپور پارک د ځوانانو پارک د ځوانانو پارک وټاپور پارک آفرین آفرین ښه ته څنګه یې زه ښه یم ستا نوم چې و عقیب الله عاکف خان عاکف الله عاکف خان دی که عاکف الله عقیب الله ښه ښه کرکټ کې کومه برخه پکې مخته وړې بیټسمین یم بیټسمین یې سترګو نه خطرناکه ښکاري خېش بګیزي بمبې والا چې والله دغسې که نه او دا چی دی دا دا هیڅ هم نه دی بالر دی نه بیټسمین او یوسف خان چې دی یوسف خان خو هغه یوسف پټان یو دا نو د انډیا بالر و دا به هغه هم دي دا بالر هغه بیټسمین و چې زه غلط شولم دا بالر دی ته بالر یې چپلاس یې که خلاص یې خلاص یې ولې ګیلاس یې ولې خاندئ چا وخندل تاسې ته زما خواته راشه کنه ته دلته راشه دوی له وایي تا ورته ویله وایي ګیلاس یې که جبلاس یې هغه ورته ته دلته راشه یوسف خان دلته راشه زموږ خواته ته راشه دا د چا دي چنګم چشته وي چنګم چشته وي دا پاکستان لهجه کې د پاکستان لهجه کې د چنګم وایي نو ته پاکستان کې خو نه یې ناست که نه دا لکه موږ افغانان یو نو افغانۍ ژبه کې ورته دغه جاوله وایي جاوله وایي آفرین جاوله ورته نه وایي وروره ای جاوله ورته نه وایي وروره نوم یې صحیح یاد کړه جاوله ورته نه وایي ورته او پاکستانیان یوه ژبه بله چی ورته وایي جوله جاوله ورته وایي او ته جاوله او ته ورته چی وایي جوله آفرین ټول د مخې غلط دي بله ژبه هم کوي ورته کومه سي یو هم دغه چنګن ورته یو بابر هم ورته وایي بابا او بابل گیم بابل ښه دې ته جاوله نه وایي وروره ژاوله ورته ویل کېږي ژاوله چې ژاوله آفرین زده کړئ ښه ستاسو ته به موږ انډیوال دلته راځو کورسونه ورته دایروو د خیره سره ښه نو ته څنګه یې اسحاق خانه دا څنګه دی دا ښه ده که نه هغه د دماغ غواته واخیچي کومه دی اوس دې ونه لیده نو ستا غوا خو په هغه کې پاتې ده که نه څه نوم دی په قرهباغ کې پاتې ده وروړمه یې که نه دې ځای نه ته واښه وړې قرهباغ ته خپل موټر مې پسې راوړ کومه دی کور کې ولاړ کور کې ولاړ دی ښه امیر صاحب سلام علیکم امیر صاحب ښه که تکلیف درته نه وي زموږ خواته راشي دا به ډېر ښه شي راځي میاخیل صاحب دغه ورته ځای ورکړي راځي نو سلام علیکم امیر صاحب ځوانان خو مې راایسار کړي دي خبرې اترې ورسره کوو ته هم راشه تا سره به لږ شانې خبرې وکړو دلته راځه ابراهیم که راځه دلته کې راځه ولې نه تاسو ته به ډېر څه زده یي ځکه تاسو خو د دې خاورې هغه اصلي حقدار یاستئ څنګه موږ ورو شاته شولو ښه کوم ځای ته ورسېدلو کیمرامین ماما راځه ته مخکې راځه سلام علیکم وعلیکم السلام
خیر رالی څنګه وي ښې وي ډېره مننه نوم مبارک دی ابراهیم مې نوم دی ابراهیم دی نوم دی او د کوم ځای د دیوز یم او د وټپور ولسوالۍ مربوط یم دیوز کوم پلو دی دا مخامخ دا غرونه هغه غره هغه ښه او دې نه څومره مزل دی پیدل خو 2-3 غنټې ده او د ګاډي 2 غنټې دي د ګاډي 2 غنټې دی خو ګاډي دلته داسې دي چې داسې به روانې که نه ګاډي خو داسې چې ګاډي به دغه کې په پیدل ځي نو پیدل به ته ښایي پیدل ښه دی که نه سړکونه کچې دي او د هغه نه پیدل شی رسېدلی ښه څنګه دي د وټپور ولسونه الحمدلله ډېر ښه ولسونه دي او ښه ښایسته ځوانان دي ښه صرف ښایسته دي که نه د کار هم دي د کار خو کار پیدا سي د کار دی او که کار پیدا نه شي بیچاره بس دا ځوانان خو ګورو ماشاءالله الله تعالی دې د بدر نظر وساتي ډېر ښایسته دي ما د کار دي که نه ایله همدې ته ګرځي سهار هلته ډوډۍ وخوري دلته راشي پارک کې قلارې ناستي مازدیګر بېرته کور ته ځي نو بل څه کار یې نشته دغه یو ولې مکتب دی ووایي درسونه دی ووایي نو دی چې څوک دي دا 12 نه به فارغه یا نور غریبانو لپاره بس بره به وسه نه راځي ولې به نه راځي دی خو کولی شي کولی خو شي نو اقتصاد یې کمزوری دی پیسې نه لري دلته په ګرځېدو باندې اقتصاد خو نه جوړېږي چې دلته پارک ته راځه او ځه بېرته نو چې نه جوړېږي نو کاروبار هم داسې نشته چې اوس هغه وکړي وروځي دغه مونه کې نو بیا نور به د دې څه کار دي ته خپله څه کار روزګار کوې زه خپله د ربا پایا کې چوکیدار یم چوکیدار یې ربا پایا کې کوم یې ربا دا پایا ده انټرنیټ ته فری درکوي که نه هېڅ شي هم پرې هندونه هم نه راکوي دغه ماس راکوي دا هغه معاش درکوي واخله به زه او فری سیم کارډونه یې درکړي دي نه 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 دي راکړي هغه هم نه دي درکړي ښه راځه دغه سیمې په اړه لږ معلومات راکړه دلته ځوانان راځي دغه ځي دا کوم ځای دی او چې کومه غونډۍ ده دا دې ته شامیرپور کلی وایي او دا د جندرخان قلعه ده جندرخان قلعه ده جندرخان قلعه ده دغه ده اوس پکې پوسټه ده ښه یو تاریخي ځای ده دا تاریخي ځای نه دا غونډۍ شي جاندوم خان کله آباده کړې وه دا زما د نیکه نه مخکې خبره ده دلته راشه دلته راشه مې تقریبا د دې پیړو میړو خبرې کوم لږ هغه ته کښېنه دا لږ شانتي هغه دی ښه هېڅ خبره نه ښه تا سره خبرې وکړه اوس وایي مخکې مې ورته ویلې چې تا مخکې ویلې چې دا د جاندوم خان کلا جندرخان جمبر خان دې جمبر خان دا کلا کله جوړه کړې وه جمبر خان نه جمدر خان جمدر حاجي جمدر حاجي ښه دې مندر حاجي دا کله جوړه کړې وه نو دا پته به لاړ شه او د هغه نه تپوس وکړه دا زموږ د وس نه باره خبره ده نور څه ویل دي تاسو سره زما غوښتنې وکړه خبرې وکړه زه خبرې ورسره کومه خو دا ومې نه وهي لا داسې داسې راته کوي نه وایي نه وایي ووالی شو خیر ده نه خو کېږي نه دا مېلمه پاله خلک دي د کونړ خلک پښتانه دي مېلمه پاله دي مېلمه دوسته دي افغانان دي هېڅ کله هم په تا ګزار نه کوي بېغمه اوسېږه دغه مېلمه نه ده دا خو نواب ده زه خو مېلمه نه یم او ته خولې د خبره ورته ماچوه که نه مړه نه کوردی نه یم هسې سړی ډېره ښه ښه یې زه ډېر ښه د ډېرو نه ښې خدای دې خیر درکړي ایمانداره شي او ایمانداره شي نه ایماندار شي ایماندار شي نه کوي نه کوي انشاءالله هغسې ښه به شي ښه به شي تا سره وغږېږه نو تا ته بیا څو روپۍ درکوي موږ ته 1000 روپۍ راکوي څوک ووځي څوک بوځي هغه بوځي نه هغه ستاسو خو 1000 روپۍ وایي راکوي 1000 افغانۍ وایي راکوي ماسکل وایي کار شو راکوي وځه وتلو چې وځو وتلو وخت راځي وځو او که نه به ونه وځي دننه نه څو وځي دي ستا څونه خوښي ډېر شي دي نه خدای دې ډېرې درکړي که نورې چینې چې میلمه درسو شیدې خو به راباندې وشکې شیدې خو به همداسې خپله په چا باندې ولاکه هېڅ شی خپله ونه خوړل تا ته به څه درکړي موږ په خپله ونه خوړل تا ته به څه درکړي خدای پاک دې درکړي که موږ ته الله راکړه تعالی به هم درکړو او که نه او که در یې نه کړي بیا نه راکړي نو که څه شی نه څه به درکړو چې نه نو د نه به څه درکړو خدای دې درکړي دا 1000 افغانۍ چې دي هغه نه 100 روپۍ درکوي دی 100 روپۍ راکړه دا 1000 جما 300 روپۍ چې موټر ته مې ټایرونه اخلي بالکل 300 بدل بالکل ټایرونه ته راوړه زه بدل واخلم
زه 300 روپۍ به درکړې ده صحیح دی صحیح ده خواره مسې خدای دا ورکړه د 300 روپۍ زما له خوا نه اوس یې نه اخلم اوس نه اخلي زه اوس نه اخلي نه ولې دا اوس دی ویلي اوس بیا اخلي نه اوس بیا اخلي اوس بیا اخلي اوس اذانونه دي بیا به پسته خدای دې دته جنتونه نصیب ولې پیسې ما درکړې جنتونه دې ته نصیب شي او تا ته دې خدای نصیب کی او اسرائیل صاحب ته دې تا نوم چې و اسرائیل تا خو مرګ ته خبره ورسوله نه مخکې تا ته چې ویلې چې مې نوم ده نه دی ابراهیم حاجي ابراهیم حاجي ما څکې وایي اسرائیل حاجي خبره نشته ابراهیم حاجي نن سبا مرګ هر څه و کنه خدای پاک دې له دې خوارۍ نه موږ او تاسې ټول مسلمانان وساتي زه غریب یم یو موټر خدای پاک را کړی او کوم چې موټر ته پوښتنه وکړه موټر پوښتنه وکړه موټر څلور گاڑو د ټیرونو والا گاڑه به کوم موټر ما د کور موټر کوم چې دی هغه هغه دوه عربي چې دی او لرګی مې ورکړی ده ها په لرګو چلی دا ماشومانو موټر کې نه هغه شی کوي هغه یو موټر دی هغه مشر ور جوړ کړی ښه ډېر ښه تا دې خدای جنتونه نصیب مشکو ده دا شوتل تا کړلی دا څه دی شوتل دی رشکه وای دی دا رشکه وای که رکشه وای رکشه دې په څو اخیستې ها دا چې په خپل راخته دی دا شلخې رشکه ده نسل ماغه دی او نسل هغه دی او دا رشکه ده رشکه دې په څو اخیسته کش کې دې زرنج اخیستې یاره خبرې کې دا لکانو به دې لکانو به چلول اوس خدای دې کې خپل کړی نشته دی زامن نه دا خپل نه دا موټر گاونډي هغه پورې کې ساړی کې خاندم هغه منګه چې جماعت کې کینوم کوریږو تلاوت ها دا اوس څه کوي دا به تلاوت ذکر ها ډیره مننه امیر صاحب چې را سره خبرې اترې در سره وکړې غب شپ در سره وکړې ډیره مننه کور دی ولا انشاءالله اوس ډیره مننه سلامونه ستړي مو شئ درنو ملګرو وټپور ته راورسېدلو او وټپور کې داسې یو عجبه ځای دی او ډېر عجبه نوم هم دی ما ته نه یادېږي پیرونی ګاز ورته وایي که څه ورته وایي همداسې نوم یې دی پیرونی ګاز سلام ستړی یم چې په خیر راغلی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وروره سال د خیرات د قلاري ده ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی ما نوم دی مولوي عبدالولي مولوي صاحب عبدالولي مولوي صاحب د کوم ځای اوسېدونکی زه د همدې ځای اوسېدونکی اصل کې دا د وټپور دغه مخامخ کلي چې دي دا د هغې دا یو ځمکه ده اصلي موږ د وټپور یو خو اوس دلته راغلي او دلته آباد یو که نه نو دا ساحه ټول د وټپور په نامه باندې یادېږي پیرونی لکه خپل نوم دی ښه پیرونی چې پیرونی ډاګ پیرونی ډاګ نو پیرونی څه معنا خو پرونی ډاګ به دې ورته ایښی وو خلاص بس دا خو داسې دی چې دا زموږ کار نه دی دا زموږ د مشرانو کار دی هغو د خوا نه زه وایم چې هغو به صحیح نوم ایښی چې موږ پورې رارسېدلی دا به داسې ګډوډ شوی نه بس پرونی پکې نشته دی همدا پیرونی دا پیرونی دا به خپل یو تاریخچه لري موږ تاسې به پرې نه پوهېږو که ته پرې پوهېږي موږ ته پته نشته دی نشته دی ښه د ژوند چارې مو څنګه روانې دي دلته بس داسې ده چې خو نوي آبادیانې دي او نوي تقریبا 4-5 کاله مخکې دلته آبادیانې نه وي په دې 4-5 کالو کې د آبادیانې او دا کلي او دا برابري که نه لا پوره آبادیان نه دي خلاص خالص چاردیوالي خلکو کړي دي کوټې 2-3 پکې جوړې کړي دي او کار روان دی انشاءالله چې الله به پکې خیر وکړي بالکل امین امین الله تعالی دې ورحمېږي دا راته چې د دې کلي ځوانان په څه کارونو بوخت دي دمګړی یاره اوس نن سبا کې خو مخکې خو ښه کارونه مارونه وو اوس کارونه مارونه نشته دی اوس د ځای کې دا ولي ملي راځي د ډبلیو پي او یا د شپول دا اوس خپل هم دغه ځای نه رالم کار نه رالم نو بس دغه کارونه دي او نور داسې عام کارونه نشته چې ځوانان پکې کارخانه شي او یا بل شي دا شی نه نشته دی ښه دغه سیند په دغه ساحه بهیږي داسې کله فکر درته غورځېدلی چې کاش په دې ځای باندې یو ښایسته بند جوړ وی ټول وټپور ته برق ورکولی برېښنا یې ورکولی نو دا خو د ژوند دغه زموږ او ستاسو اساسي خبرې دي خو چې نشته دی څوک که پیدا شي ښه د بند او د هر څه کار پکې کېږي انشاءالله کار پکې کېږي کارخانې پکې جوړېږي او ټول کار پکې دغه 20 کاله وړاندې ژوند او 20 کاله اوس وروسته څه تغییر پکې ویني نو مخکې خو داسې و چې ژوند
و خو سخت و خو پیسې پکې ډېرې وي او اوس چې دی پیسې نشته دی خو ژوند امنیت دی لکه نه 20 کاله وړاندې ورته یادوم زما د هدف د نظام پورې نه دی نه 20 کاله مخکې یادوم که زما د شخصي ژوند دلته آبادیانې نه وي او دومره د ژوند سهولت نه و دلته کله به چې موږ راتلو پیدل به مزل اوس موټر خلک هم ډېر نشته دی سهولت خو ډېر دی سهولتونه دي ګاډي دي ځای په ځای باندې او امن هم پکې شته دی نو هر څه ښه شوي دي اوس که نه ښه شوي دي خو پیسې کمې دی خلکو سره شی نشته درته چې د دې سیمې دغه د ولسونو هغه رسم و رواج څنګه دي کله چې په یو کلي کې مړی کېږي خدای ناخواسته هغه سره ستاسې بیا همدردي څنګه بیا زموږ داسې دلته چې مړی وشي ټول زموږ د دې کلي خلک د دې علاقې د پوره غړه دې غړه دا ټول هغې ته راځي د هغې په جنازه کې هم برخه اخلي د هغې په غم کې هم سره شریکېږي 3 ورځې او 3 ورځې پورې دغه ټول شراکت باندې دغه غم سره پالي او بس بیا 3 ورځې باندې دوا کوي او دغه خرچه څوک کوي چې دوی نو خرچه کې مختلف کارونه دي ځینې داسې چې خپله د کلي خلک چې دی هغه خپل یو دغه لري لکه واده کلي باندې څه پیسې میسې راماتې کړي او بس هغه داسې پروګرام او څوک داسې کورنۍ هغې خپلې پیسې راټولوي او بیا هغه یو پکې لرې کوي او نور لته ډوډۍ کوي ښه ډېر ښه او د ودونو په اړوند راسره وغږېږئ یو څوک رازلمی شي تاسې په جرګیو چاته ورځئ چا سره خپلوي کوئ دغه کیسه راته وکړه ژوند مو څنګه وي دغسې نو دا خو د دوو جوړښت که نه نو چې کله چا د لور تپوس پسې لاړ شي او سره جوړ شي بس واده وله وکړي زموږ کلي خو داسې رواج دی چې کوړه ماتو بس دعا کوو مولوي صاحب ناست دي او یو صورت وي خیراتو کې ګوړو مسالې دلته نشته دی دلته چې دی خامخا کم از کم 15-20 روپۍ دی په اوله ورځ باندې تاسې مالدار یاستئ نو موږ غریب یو دا ګوړې مړې پکې نه ماتوو موږ پکې ښه بسکټ او ښه خرچه پکې کېږي څومره خرچه کوئ تقریبا 15-20 روپۍ دی یو دواخیر کې هغه موږ دواخیر ورته وایو دواخیر ورته دغومره لګي ښه 20,000 افغانۍ او بیا په شیرینخورۍ کې څومره لګېږي نو شیرینخورۍ بیا داسې ده چې د هغې نه کله کم وي کله ډېرې خو بس شیرینخوري او دا ګوړه ماته د سره موږ یو کوو یو کوو بس ټول شی یو او ولور حساب باندې راسره وایي خو موږ دلته عام پیسې خو څوک نه اخلي دا 3 تولې 2 تولې یا نیمه تولې استر مرو پې کوي او کور سامان پې کوي او بیرته هماغه ته ورکوي چې 20,000 ځان سره ویسې نور پیسې مېسې څوک نه اخلي ډېره زیاته مننه مولوي صاحب چې راسره وي خبرې دې راسره وکړې او د کلي په اړوند راته معلومات راکړې څه پیغام لري وروستیو کې زما هېوادوالو ته نو دا ده چې دا زموږ ځای ډېر د تفریح ځای دی او که موسسات له شانتې راشي باغونه راسب کې نور اوبو سیستم کمزوری دی سولري سیستمونه دي څه خو WP دا کار شروع کړی د ډاکار ما کار دی خو ځکه که خلکو توجه وشي نور کارونه مخکې وړاندې بالکل د سیاحت لپاره د چکر لپاره د ځوانانو تفریح لپاره ډېر ښایسته او منظم ځای دی او پاکه هوا ده جنتي هوا ده برابر دي خیر برابر دي که نه نو ډېره زیاته مننه مولوي صاحب خوشحاله اوسئ الله دې سلامت لره درنو ملګرو د دې سیمې یو عالم سره مو خبرې درلودلې د دې سیمې په رسم و رواج را سره وغږېده او د دې سیمې په ښکلا را سره وغږېده د اړوندو ارګانونو څخه هیله وښوده که چېرته دلته ورته زمینه سازي وشي نو ښایي چې ډېر ښایسته ځایونه دلته جوړ شي نو درنو لیدونکو را سره پاتې شئ مخکې ورته پورته ورځو دا ساحې در باندې ګورو او له ځوانانو سره مشرانو سره او کلیوالو سره زموږ خبرې اترې لا هم جریان دي بیا هم ستړي مو شئ درنو ملګرو دا د وټپور ولسوالۍ ده او دا یې ښایستونه دي او دغه سړک ګورئ دا سړک ډایرک نورستان ته ځي ننګلام ته ځي او دره پیچ ته ځي همدا صحیح دي که نه ښه نورستانه پورې نو درنو ملګرو موږ دم ګړی په وټپور ولسوالۍ کې یو او غواړو چې د دغه سیمې په ارزښتونو همدارنګه د دې سیمې په ښایستونو او د دې سیمې په رسم و رواج سره خبرې اترې ولرو دغه دوه ځوانان دلته ولاړ و همدو سره غږېږو سلام شي په خیر راغلی سرور مننه تاسو نه مننه هر وخت کې راشئ خیر راشئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه ته هم ستړی یم چې په خیر راغلی ډېره مننه نوم مبارک دی نوم مې نجیب الله ملتیار او وټپور ولسوالۍ قمچۍ د کلي اوسېدونکی ښه دا کوم کلی دی دا وټپور ولسوالۍ مربوط دی هغه غاړه چې دا مخامخ دا قمچۍ کلی قمچۍ کلی ښه دغه ماشین څه شی کوي دلته دغه مخامخ هغه ځای کې سینادي دیوال کې سیند ته د کلي لپاره هماغه دپاره تیږه ماتوي ښه تیږه ماتوي ښه د ژوند چارې مو څنګه روانې دي بس ښه ده ګزاره کوو ښه او کار روزګار څنګه دی معلم ښه استاد محترم یې
تاسو ته خو زه ډېر په احترام قایل یم موږ که نن هر څه یو ستاسې له برکته یو امیر صاحب خاص دی جوړې نو موږ خو تاسو ته ډېر په احترام قایل یو همدا تاسې یاستئ چې موږ یو بالکل صحیح خوشحاله اوسئ دا راته وایه چې ستاسې د کلي ښه رواج څه شی دی چې ډېر خوندور وي زموږ خپله په دې مړي ژوندي کې یو رواج لرو چې کله مړی وشي مېلمانه راشي نو په خپل کلي کې تقسیموو هغه کور باندې بوج نه اچوو او بل دا دی چې په ودونو کې هم دغه رواج لرو چې کله مېلمانه راشي نو په تقسیموي په دې کورونو باندې په کور باندې بوج نه اچوو دغه هم د مړي او د ژوندي رواج دی ښه رواج مو دا دی په ټولنه کې داسې کوم بد رواج دی چې غواړي چې دا له منځه لاړ شي د یو استاد په صفت باندې دا بد رواج دا دی چې دا خلک په دې کم عمره ماشومانو باندې چې دی کارونه کوي مکتب ته نه رالیږي او که مکتب ته راولیږي نو هغه هم داسې چې بس کله راځي کله نه راځي کتاب ورسره نه کتابچه ورسره نه بکسه ورسره نه درسي موادو ته پوره نه اخلي یعنې د پلار توجه د خپلو بچو ته نه چې مکتب ته راشي اوس هغه تعلیمي کال شروع کېږي زموږ ټول نه دا خواست دی چې خپل بچي مکتب ته راولیږي او هغه چې دی هغو ته هغه درسي مواد پوره کړي وخت څارنه یې وکړي په خپل وخت سره ډېره ښه خبره ډېر ښه پیغام دی میاخیل صاحب ته هم راځه که ته څنګه لرې ودرېدلې وټه پور له ولسونو سره خو ته مخ شولې دلته د دې مینه هم تا ولیدله تا دپاره څنګه وه بالکل یو خو دا ده چې موږ اول ځل لپاره راغلو زه خپله شخصا ډېر ښکلی ځای دی ډېر ښکلې ساحې دي بیا هم مننه له ننخیل صاحب نه وکړو چې موږ ته دا زمینه سازي وکړه چې موږ دلته راغلو دا خلک هم ولده دا ساحې مو ولده دا ښایستونه مو ولده ډېر خوند یې وکړه ټول ودان خوشحاله اوسئ امیر صاحب زموږ استاد د دې سیمې یو اوسېدونکی دی دمګړی بهر دی او هغه غوښتل چې دغه سیمه یو ځل بیا وګوري نو موږ یې د کابل نه رالیږلي او دلته یو خپرونه جوړو د هغه په مالي مرسته باندې او بیرته ځو هغه ته څه ویل لري بس د هغه نه مننه کوو چې تاسو هغه راځي او دلته تاسو دې تشویقوي چې د دې علاقې معلومات هغو ته ورکړئ نو د هغې نه غوښتنه زموږ دا د هغه بهرني میشتو ورونو سره د هغه د ټولنې سره د خپلو خلکو سره مرسته وکړي د ټولنو د لارې کې مرستندویو ټولنې چې دي د تعلیم په برخه کې وکړي زموږ د مکاتبو سره وکړي لکه د برق نشتون شته د تعمیرات نه لري چاردیوالۍ نه لري کولی شي هغو په خپل صنعت مرستې موږ سره وکړي بالکل په لومړنیو مرستو کې ته که یادونه راته وکړې چې زموږ لومړنۍ مرستې دغه په کار دي که څوک یې کولی شي نو ستاسې کلیوال به ډېر وي نو کلیوال خو هم ډېر دي د تعلیم په برخه کې موږ سره دا یو کار وکړي چې د مکاتبو کې برق سیستم او دا شیان نشته که نه ځکه وړی بیا دلته ګرمي زیاته یې شاګردان ډېر مشکلاتو سره مخ دي یعنې سولري سیستم او دغه ستاسې چې کوم یو د سولري سیستم غوښتنه کوئ دغه کوم مکتب دی دا د وټپور د هلکانو منځني ښوونځي په نامه دی او یو هغه اړه مخامخ هغه ځای کې دی نو هغه سور رنګ چې لري د قمچۍ هلکانو متوسطه په نامه دی چې دغه بیخي ځای هم ګرم دی او سولر سیستم نه لري او د یو مکتب باندې به څو مصرف راشي تر څو دغه ستا هغه غوښتنه پوره شي دغه یو مکتب باندې چې راشي 1.5 لک افغانۍ پورې راځي 1.5 لک افغانۍ یعنې دوه مکتب باندې 3 لک افغانۍ 3 لک افغانۍ راځي 3 لک افغانۍ باندې ستاسې ټول مشکل حلېږي انشاءالله د دواړو مکاتبو په حل کېږي او دا یو خیر دی د شاګردانو لپاره چې ورسېږي ټول ولس لپاره دی ځکه ګټه ټول ولس ته رسي بالکل بالکل ډېره زیاته مننه استاد محترم چې راسره وي خبرې اترې دې راسره وکړې د دې کلي په اړوند راته معلومات راکړل کور دې ودان تاسو نه مننه خوشحاله اوسئ کور دې ودان خوشحاله اوسئ اللهم صل رحمت لره درنو لیدونکو زښته زیاته مننه چې راسره وئ او دغه خپرونه مو تر پایه وکتله زه باور لرم چې په ټوله کې د کونړ او په ځانګړې توګه د وټپور له دغه ښایستونو به تاسې حتما خوشحاله شوي یاستئ او د وطن د امن دغه ناره به تر تاسې رسېدلې اوسي درنو ملګرو زه مهراب ګل مخلص زما بسته پرسونل له تاسې اجازه اخلو موږ د وټپور له ولسونو اجازه اخلو او زه مخ په جلال آباد تر هغه چې یو ځل بیا زه مهراب ګل مخلص او دغه ځوانان یو ځل بیا ستاسې لپاره د یوې نوې خپرونې په وړاندې کولو کې حاضرېږو تر هغه مو په لایزال څښتن ته لاس سپارو هر چیرې چې یاست د ژوند په ټولو چارو برلاسي اوسئ د الله په امان